سلامونه مو د پکتیا ولایت د ګردې څېړۍ د سروخیلو د سیمې د باسپې له ښکلې او ګلورینې ساحې څخه ومنئ. لکه غنجاله کوي ته یې که مونږ رجا بس وته وي ټول ته ډېر خلک رسیان که ته ننګرهار نه خلک رسي کابل نه لوګر نه کندهار طرفه ډېر خلک دلته راځي که نه اوس د خیس د پکتیکا په دا خلک خپل دي که نه خو د لرې ولایتونو هم ډېر خلک راځي دلته هر څه وګورئ ګرد چاپېره شنو ونو پوښلې ده، سرسبزه سیمه ده، یوه خاصه رنګیني په دې کې پراته ده، ښکلا لري. کله اسمان وریځ شي او کله لمر شه بېد سې پام خو دې دی. ژوند له مې جانان ښه دی، مرګ له مې ایمان ښه دی، زه په سکي څه کوم ماته ملا جان ښه دی، وایي خک ته چې خک نه وایي ډاکټر کپرستان ښه دی. ډېر هلې چاک خو ورته وکړې که نه ډېر زبردست. اشپزي چا وکړه؟ اشپزي تو کړې ده. اول میرار مخکې کېږه زه خو یم چې دا دې څومره سختې د وریجې سوي دي دا چی دي؟ ولا لږ وس ورسه بیړه ما مېږم داسې په چکر وتلي داسې مو خو ټوکه وکړه تو خو رښتیا ومنه. نه خو خامخا به کېدی د سرو سرو ګلونو باغ دی د مسافرو پکې نشته نصیبونه د باران شپه ده په بیابان شپه ده د مسافرو کډې به چرته ګرځوینه د باران شپه ده په بیابان شپه ده د مسافرو. لوندا ورسره ده دوستانو دې ته موږ لوندا یایو هغه چې یا بېد صاحب چې د لندې وار مې په کوترو وکړ په ګودر شور شو چې ګړي دې مات کړل ما یې چې لاس مړوند ته واچولو چغې یې وکړې چې بنګړې دې مات کړل. دوستانو خبره داسې شوه چې ریحان سره د لندې نښه ولو او نمبر موجود به ته دا لږ شروع خلی بلکل چاک به ته وکړئ خلک چې نښه ولې ګورې ورته تا چې مخ پټ کړو نو ګزار دې وکړو ډېر هلې بس نو کلام ګل نه ډېره زیاته مننه. ماته په سرو زرو منظور دی که د جانان د لاسه خاورې یې وینه خوشحاله اوسې یادونه دې دلته وشوه. څه شی لیدونکو ته وایي چې لږ خواښ دی؟ والله چې خوله به دومره سخته وچه د یو غړپ اوبه خو اوبه ورکوئ اوبه نو دغسې کې بس نو موږ دسترخوان ډوډۍ خوراک چې خوک آماده کېږي په یوه ډېر ښکلي منظر کې په یوه ډېره ښکلې ساحه کې. د نګیناسیا د پوستکي او ښکلا نړیوال روغتون د طبي ویښتانو کرنې په برخه کې د سیمې په کچه معتبر روغتون دی. د سولې پیغام راډیو ډېرو درنو اورېدونکو او پر ټولنیزو رسنیو زموږ ګرانو څارونکو سلامونه مو د پکتیا ولایت د ګردې څېړۍ د سروخیلو د سیمې د باسپې له ښکلې او ګلورینې ساحې څخه ومنئ. زه سجاد شاه او عابد زادران دلته راغلي تر څو ستاسې لپاره نن دلته یوه ډېره په زړه پورې برنامه جوړه کړو. عابد صاحب سلام. سلام سجاده تاسو ته درنو لیدونکو ته هغه څوک چې زمونږ د پروګرام د خپرونه ګوري اوري هغې ته ډېر سلامونه مینه درنښت. نن ډېر د خوشحالۍ احساس کوو چې ډېر یوې په زړه پورې ډېرې رنګینې غرایزې منطقې ته راغلي یو. دا منطقه زما دپاره شاید تاسو دپاره هم نوي وي که نه؟ بلکل اول ځل دی چې راغلو خو دغه ساحه چې دا دوستانو تاسې وګورئ ګرد چاپېره شنو ونو پوښلې ده، سرسبزه سیمه ده، یوه خاصه رنګیني په دې کې پراته ده، ښکلا لري. کله اسمان وریځ شي او کله لمر شه بېد صاحب پام خو دې دی. او بله دا چې دلته د مختلفو سیمو نه ځوانان راځي، میلې کوي، بنډارونه کوي.
د یادونې وړ ده چې زه باید د دغو ملګرو یادونه ضرور وکړم چې ځینې ملګري پکې له بهره راغلي دي او نن یې د یوې ښکلې مېلې تابیا نیولې ده خو دا ملګري چې ګورئ سراسر بس نو رښتیا ده سجاده ستاسو د خبر په تایید باندې ډېرې قیمتي ونې ډېر ښکلې لمنځې جلغوزي نختر ډېر قیمتي ونې لري هغه ونې چې په نورو ولایتو کې زه فکر کوم چې ساری ونه لري دلته موجودې دي او ډېر سرسبزه منطقه ده ډېر ښه شنه هغه لري چمنونه لري دلته خلک راځي خیمې لګوي دلته شپې کوي یوه خبره دا وه چې باید موږ اختر کې راغلی وای د ځوانان به هم لږ لږ وغږوه عابد صاحب که دې خوښ وي دغه ځوان سره لنډې خبرې کوو ته خو لږ بریک ونیسه که نه وسړیه که خوند یې در کړی ده ډېر خوند کوي خو لوړې او ته لږ جګ شوې دا یې دې ته څه شی سی مونږ خو خپله لکه غنجلا کوي ته یې نجلۍ وي ته مونږ رنجابس ورته وایي تو شاله اگر نږدې شه هر څه چې ده سره لږه جامه وکړو دا ملګري چې دي دوستانو ټول له مینې ډک دي ټول داسې معلومیږي چې واقعا په چکر هم پوهېږي په مینه هم پوهېږي دلته په عزت په درنښت په میلمه پالنه او زموږ برنامې هم وخت نه وخت لیدلې دي او ځکه یو څو خبرې هم ورسره کوو ځوانه ته خو لکه چې بیخي داسې په هوا هوا سره کېږي ولا ډېر خوند کوي د هوا نه راکوز شه ودرګه کوزدای نه شو ولا خوند خوند ترېږي نه پوس ډېر خوښ خوند ترېږي بیخي ولا دومره خوند کوي که نه زه چې بیخي ورځ بیخي کیز نه وای هر څه چې اوس ودرېږه نو داسې هرکوش هر څه جام سره کوو چې دا لرګی دې خوږ آفرین نوم د څه شوي ته وخصو چې دې ته څه یې رنجابس بس یعنی دغه کې دوه کسونه چې وزن یې سره برابر وي بس جګېږي ټوټېږي که نه یې دا ډېر خوند کوي ټولو دا متولور دي بس هر یې چې زه ولا مو ولا بس ته څه نوم یې زه اولمیر اولمیره د غزې یې دا غزي کوم کلی د سرخیل سروخیل او دغه مونږ چې اوس دا شیبه یو داسې څه نومېږي بسپې بسپوي ته یې که نه دا خو ډېر تاریخي ځای مو ته ډېر ښکلی ځای دی ډېر ښایسته ځای دی اختر کې ډېر خلک راغلي بیخي ډېر زیات خلک بس نو اختر کې به مونږ هر څه دا وایو بیخي بس هر وخت تلای شي نو کوم ځینه کسان راغلي وي کوم ساحونه صرف د پکتیا و که د نورو ولایتو که نه کابل نه خوست نه هر ځای راغلي دي نورو ملګري به وغږوو ته لږ مخکې شه زه ته خو هسې سره بالا دی وعلیکم سلام ملګري ښه دي ښه جوړې بخیر او کیسه داسې وه عابد صاحب چې د ریحان صاحب مینه د ریحان صاحب درنښت ډېر زیات و نو د ده غوښتنه هم وه چې باید دغې سیمې ته راشو او ملګرو سره بانډار وکړو یوه برنامه وي سره چمتو کړو دغسې وه بالکل دغسې وه بس په خیر وشو دلته ډېر خلک ودرېمي او ماشاءالله موږ یو ډېر ښه انتقاد خو لږ چیز مشکل دي چې سړک نشته یو بې لږ مشکل دي باید که دغه لږ کور وشي که نه داسې همدارنګه انتقاد بیا په افغانستان په ډېرو ولایتو کې نه وي سجاده ده د سړکونو خبره وکړله شاید تاسو په ویډیو کې وګورئ سړکونه رښتیا هم چې خراب دي بله د اوبو خبره د یاد کړه دلته کوریزونه نشته شته خو یعنې باید پایپونه راتېر کړو که نه یا داسې 340 متره باید پایپې اوبه ورولو که نه ښه کروزونه لږ ښایسته اوبه یعنې پاس منطقو کې درو کې به اوبه وي کوریزونه به وي خو باید دغې هغه ته راکوزي شي باید درکې شي ښې اوبه دي ښه ښایسته اوبه دي نو یوه د سړکونو خبره وه نو دغه خبره هم نشر شوه د خیره سره سړکونه لارې که ورته جوړې شي دغه سیمه د سیلانیانو لپاره په یوه ډېر مهم ځای باندې بدلېدلی شي دلته بیا کاروبار شروع کېدلی شي پارکونه جوړېدلی شي دا به د قوم وي او د قوم لپاره ټول قوم لپاره ده نو په اخترونو کې یا د خوښۍ په مناسبتونو کې باتمن کسان ټولېږي دلته ډېر خلک رسیان که ته ننګرهار نه خلک رسي کابل نه لوګر نه کندهار طرفه ډېر خلک دلته راځي که نه اوس د خیس د پکتیکا په دا خلک خپل دي که نه خو د لرې ولایتونو هم ډېر خلک راځي دلته هر څه لیدونکو ته چې شی وایه عابد صاحب یا چې ټپې ته وایي چې دا دې سره وایي دا ملګری تر ما کنده چې شي هر سهار مخکې شهر یا مونږ درګرځو مونږ به دیر شو ستړي مشای به وګورو ته خو لکه چې خوږ خوږې دا ویلې والا بس دا خو داسې وه چې اختر کې غولي خوندینه ډېر وي بس کله کې شي بس غمینه شو کوم والا یې شنډې دې وتلې دي شر لگا بس پر شوی اوه میانی کا سره نه یاره مینتوف نه مینتوف کو بس وای بس مینتوف ارڅه وای چې در سره اول د نوم لیدونکو ته وخیدا به چې د څه نومېږي نوم درمان دی درمان او درمانه که رښتیا وي زه وربل ته ګلان اخلم په کلي کې دې داسې اوازې چې ته راځې جار بس
بس زه خپل یو باید شي ته وایم چې خپله زندګي په لاس کې نه لرم خپله زندګي په لاس کې نه لرم ستا غوندې ځواني په لاس کې نه لرم هسې د یو چا په تامه ناست یمه هسې د یو چا په تامه ناست یمه خپل زړه خو بیخي په لاس کې نه لرم یو بل هم درته وایي بس تسکا خوښه وي وایي چې ژوند له مې جانان ښه دی ژوند له مې جانان ښه دی مرګ له مې ایمان ښه دی زه په سکي څه کوم ماته ملا جان ښه دی وایي خاک ته چې خاک نه وایي ډاکټر قبرستان ښه دی ډېر هلی چاک خو ورته وږی که نه ډېر زبر عابد صاحب ته وایي څو ټپې یا بیتونه که ملالی جادوګر نه وای په نیمو شپو به کټ کې ولې پاڅېدل بس د شټپو زه به درته وایم ځکه دا د غره سره دلته په ارتاک سره یو څو بیتونه رویات شولی چې که په غره وي که په سمه در سره یم داسې نه چې څو قدمه در سره یم او ته له تورو تورو شپو ولې یارېږې ګورې نه زه لکه شمه در سره یم نو نورو ملګرو سره بیا مازدیګری دی خاورې لالی د سترګې چا ته واړوم که دیدن کړې بیړه راوکه له اخري کنډه و غږ دې نه راځي نه وطن مې تن مې وطن دی د تن په وینې ساتم تر څو چې یم ډېر زبردست دغې ماشوم سره څه خبرې کو ستړی ماشې لوندا در سره دو که دې ته تاسې څه یایئ لندا ورته یایئ مونږ یې دې ته لوندا یایو هغه تو نوم چې ده محمد ادانې ته څه شی کې ناښه په ولې که مرغون په ولې خو درسونه یایې سبا کې یایې څوم صنف کې آفرین کوم مضمون دې ډېر خوښېږي پښتو کې دې څه شی زده کړي دي یو څه شی وایه شعر دې کې زده کړی ده ټوکه دې کې زده کړی ده نصیحت دې زده کړی ده یلی شي چې څه شی نصیحت مې زده کړی څرنګه هم ته وایه چې باید د مشرانو احترام وکړي آفرین ډېر ښه ډېر ښه ته چې ستر شې خو ته چې ستر شې چې به بیا یایې خیره زه به چې ستر شې چې به دې نه جوړېږي انجینر ډاکټر پیلوټ انجینر آفرین ډېر ښه لوندا ورسره ده دوستانو دې ته موږ لوندا یایو هغه چې یایې عابد صاحب چې د لندې وار مې په کوترو وکړ په ګودرو شور شو چې ګړي دې مات کړل ما یې چې لاس مړوند ته واچولو چغې یې وکړې چې بنګړې دې مات کړل دا خو نن تشویق دومره ډېر ده ځین چې زه به سراسر بیتونه پکې وایم که نه څه نومېږې فرمان الله لندانې دې ناښکه ویشتې دو کله تکړه یې پکې چې رښتیا وایې نو هر څه روخلوی داسې څه شی چې وي څه شی کوڼی وي ته یې تیږه وي ته یې څه وي ته یې دغه دو خو دا یې چې غوټه ده دومره وله چې وله چې ته ولمه نو پاته پرې ولګېږي دلې وله که نه وي د نفره ته په تل دغسې ونیسه داسې د سره د لوس کې ورسره وي ته یې ولې هر څه پاته پرې ولګېږي سترګې دې پټې که خلي چې سترګو ته ونه لګېږي نه دا رقم وای نه کې داسې هسې ټوکې مو دې سره کړې هغه ځای کې کېږده اساسې د لندې ناښ کا مونږ تاسې وکسو که څه یې کرامات هم دوستانو نن په برنامه کې ارسره ده دا هم چې دی مونږ دغو ملګرو د جملې نه ده چې همیشه د پوره په منډو ترړو وو په چکرونو وو په سفرونو وو مننه سجاده څه ولنه دي بیخي خیر و خیره ده ته ښه یې بخیر یې شکر سره خوند دې وکړو ولا داسې ګلورینې ساحې ته راغولي ولا ښکلی ځای دی ډېر د خوښۍ احساس کو نو د هغه ناښ که به وکسو چې دی نه دی به یې وولي ښه دوستانو خبره داسې شوه چې ریحان سره د لندې نښه ولو تر څه ریحانه هر څه دوه درې کوڼې روخلی چې پاته ولګېږي چې زه پکې تکړه یم که ته نو دا به وکسو خیر سره او هدف مو دې نه دا هم ده یعنې دې ته یایې والا چې دا او هدف مو دلته دا هم ده چې دغه منظره مو وینئ که نه هم به ناښ کولو هم به منظره کسو بس نو زګور پکا تاسې زګور ته څه یایې ګزار میگی ور بتایی بس ور پکا یور بتکم یور بتکی بزکا صحیح ده نه صحیح ده د غیزه نه صحیح ده او نمبر موشوز بتا دا لګ شروف نه پاته ولګي کنه وی دا ټول به وګور مشکل نه ټول ما دو کمره کې چې دا سینې وی شي
شته بالکل چاک چاک به تا وکای خلک چې نښه ولې ګورې ورته تا چې مخ پټ کړو نو ګزار دی وګړو گزار دی ډېر علي دوستانو بس په سیمه کې زموږ برنامه ډېره په زړه پورې روانه ده نو نن به دلته میلام وي ډېر علي کلمګل بس کلمګل ته دې ویلی شي چې ډېره زیاته مننه دا خو ټول اصلي ګلون دي یعنې مصنوي نه دي که نه ډېر علي ډېر په تکلیف هم دي بوغ نه رشکولی دي بس نو کلمګل نه ډېره زیاته مننه ماته په سرو زرو منظور دی که د جانان د لاسه خاورې یېرې وینه خوشحاله اوسئ یادونه دې دلته وشوه نو دا ګلونه څومره ښایسته دي مختلف ګلونه دي مختلف رنګونه دي سپین سره زیړ او براک کې دي که نه شته رقم ګل بس خوشحاله اوسئ دا د اوس لپاره تا سره در سره وي او موږ او تاسې اوس چیرې ځو اوس پاس خېږو دلته یو بل دغه رقم ساحه ده پاس ښکلی ځای ده ښکلی ځای دی ښه ځای هلته به غرمنۍ بروبروئ غرمنۍ به ولته غرمنۍ خو نه ده خو زه چې نه رو به مازدیګر ته کیسه نږدې وي نه بس خو موږ ته سپره ده غرمنۍ څه شی بروبروو بس نو وی به دمه چی بی چې بچی هم بروبر کیو بس صحیح وی وړي کې پسند سب وی داس راځئ دوستانو د خیره سره ویډیوګانې هم را سره ګورئ تصویرونه هم را سره ګورئ او د دغه ځای ښایستونه منظرونه هم در سره ګورئ او اوس به نو خوراک ته آمادګي نیسو د خیره سره دوستانو دا شیبه د خپرونې یوه بله برخه پیل شوه د سرخیلو د بسپې سیمې یو بله ساحه ده دې ته بیا ګل پینګه وایي که نه او راغللو دلته موږ دیګ هم پې ایښی دی څه شی به خورو نن خیره یاره نن خو فکر کوم ابسال کړی دی دا نو عبید صاحب لکه چې تیار وي ته وږي یو نو غره ته چې سړی لاړ شي په غره کې خامخا وږی کېږي ځکه د دې هوا خو ډېره یخه ده او ډېره بداله هم د دغه ساحه کې منظر هم بالکل دومره ښایسته دی ښکلی معلومیږي ګر چاپېر ونې دي لکه د خپرونې په پیل کې چې تاسو ته مونږ ووایې او دا ملګري هم ډېر د مینې نه ډاک دي نو داسې یو څو لنډې خبرې ویسره کوو بیا نو یوه شریکه زمزمه به وکړو چې د خپرونې بڼه نور هم ښایسته کړي ښه خبره ده نو لږ مې دې ملګرو سره وغږېږو ته څه نومېږې ګلابه زما نوم زبید خان ده زبید خانه زه خو دې پېژنم او ته ملګرتیا هم زموږ د لیدونکي دې وپېژنې کوم ځای نه راغلی خوست ولایت نه خوست نه نن دلته غواړی چې میلا مو کړې ده موږ کړه او ثبات هم جوړ ډېره ښه ساحه ده ښکلی ځای دی مخکې راغلی وای نه وال ورمو دغه لیارې لږه ښایسته کونه وه لیارې لږ ښه وه خیر ښه به شي دا به کېږي یعنې لیارې به جوړېږي ډېرې به جوړې شي هر څه به صحیح شي نو یعنې نوره ملګري هم چې راشي خوند خوستلی شي دا صحیح نه چې خوند نه وخولي بیا به کومه ځای وخولي دا ملګری کوم ځای نه راغلی ده خوست ولایت خوست کې کوم ځای نه بنزایا بنزایې نه نو نن خوند وخولی خیره خامخا سترای کېږي ډېره مننه نو د سره خدای خو مونږ خپل ملګری یو بل نوی ملګری هم مونږ سره د برنامې په دې برخه کې سره شو هر ساعت دې ملګرو ته ځوان ور وپېژنه ببر زدران یم زادران صاحب لګر مخکې کېږي نه هغه چې ویدا مصدر مخته بشي نو دغه ساحه ته کوم ځونه خلک ارسي والله خیس نه ګردز نه کوپن هم خلک ارسي دا ډېر ښکلې ساحه ده ته خپل کله کله به ترجګېږي که دا د اول ورده نه می خار وخت دلته یي دلته وایي څه شی کې په دا ساحه کې چې د لیدونکي لږ خواښ شي داسې لږ معلومات ته وشي ولا د خارج نه شکي ملګری رسي یا د خیس نه موږ چې ملمنه وي چې دا سره به میګ خپل ارجګېږي دلته سیده سره په بندر کې نو داسې ورځ بار وغلی وي چې په مخ 2-3 وره کوز بیا رجګ شوی ځکه دا خو ډېره لرې ساحه ده نیم ساعت مزال به وي څلوېښته کې یاره په ورځ کې دواره به تللی وم ډېر نه یم تللی نه راخیستي چې مخکې به چې روغلي په اختر کې هغه کې شپه هم دلته وه دلته به پته کېدی دا د موږ چې اوس فعلا یو دغه ځای یوه کوټه ده که نه دلته به حتما څوک ارسي د اوسېدو دي پوره وخت نو
یې چې کله چې څوک چې په غار وشي په چکر بیا چې شپه هغه شي بیا دلته شپه کوي په دغه کوټې چا جوړې دي دغه د کلي خلک جوړه کړي ته خپله کله شپه کې کړې ده دلته ډېر شپه مې کړې میاشت دلته به شپې نو ډېر سړی ځکه غر دی رئیسه منطقه ده که نه شپه یخه وي ورځ بیا ښه وي دومره او دلته د خلک د چکر دپاره د میلو دپاره چې راځي په دغه رئیسه منطقه کې که نه په د درو کې ځان سره به خامخا خوراکي شیان هم راوړي خیمې به هم راوړي خیمې خوراکي شیان غوښې یو شی هغه هم نه وي دغه شی ښه نه راځي هر شی راوړي ځکه چې هغه بازار خو بیخي لرې دی نو ملګرو ببر زدرون چې دا موږ مخکې هم ډېرې خوږې خبرې وسره وکړې بانډار مې وسره وکړو او دا ډېر جالب انسان هم ده نو ببر زدرونه ته خپل هم چې کله کله ارجګېږېدلی تو چې لکه ووایې چې داسې ملګري یو نیم شی ارجګوي ته خپله ځان سره چې ارجګوې ولا یو نیم شی ارجګي لکه څه شی لکه ملګری داسې څه درسره نه جوبو کې چې در سره وي وګڼه شی خوراک شیان نو یې هغه ارجګوي څه شی لکه دیګ مړی هر څه سره دي ډېر ښه ډېر ښه او دا غرونه مې ولیدل ډېر دنګ دنګ غرونه دي جګ جګ غرونه دي کله ونیم ته سهار تاویر ختلی که نه یاره ډېر ورختلی یم دا ټول ته ختلی یم دا ټول ګرځېدله دا بیا ډېر بلد دی نو غره ته به چې کوله ساخت وي نه خو دلو ته غټ شوی یم خو ساخت دي لږ هر څه لیدونکو ته یو څه شی که ذهن کې در سره وي یو نیم بیت یوه نیمه ټپه یا نیم شعر شعر شیخ بیخي نشته د سره نو دغه غرونه په اړه لږ معلومات ورکړه د غرنیزې سیمې په اړه دې په اړه پسې څه ووایې خو ته څه ولې مخکې د واک ساه وکړه مو ته چې د غرونه چېرته وو دا خو په چترۍ کې ریکس کړي دغه ونې چې شو دي هر څه ته دلته ډېر بالا دي مونږ لیدونکو ته معلومات ورکړل دا څه نومېږي د ګر چوپیر ونې دغه نومونه چې دي دغه چې دي د بیالمنځ نخترون دي سرپون دي نغلنځي دي دا شی ونې دي څړی نو ته څه یو څه شی لیدونکو ته وایې چې لږ خوښ والله چې خوله به دومره سخته وچه ده جوړه اوبه خوري اوبه ورکوي اوبه دغه دی اوبه ته که شوی که سرې تګی مې خدای شي مې خوړلی وګه په نوې دا لاره که نه ډېره اوږده ده دا یو خو لاره اوږده ده صحیح د موټر جمپونه و سړک بیخي خراب و ولس کې مو دګ هم کښېناسته دګ اوس پر نه دی سخت وږي اشپاز څوک د اشپاز ارمنو اشپاز والا چې لاګي نشکې مې دی مو زلی والا کوي چې وګه وای څه شی د ډېر په زړه ورېږي چې وګه مې غوښه خو خوند کوي روش اوس شیخ والا کې خوند خپله د اشپزي زده دو خپله هم زده دو ډېر چې پخوای شي یاره دغه چرګ د غوښه دا شیان پخوه نر دغه هغه نر ترکاری مې ولاکه په خبره شي هغه مې د دې پر زده کړی دي چې ملګری سره چې چیرې لوټ شي که نه اولته سړی غوښه وړي دوستانو ببر سره موږ د بانډار ډېر خوږ شو نو زه هم داسې خبرې مې لږې وې سره اوږدی کړې داسې به وکړو اوس به د لیدونکو دپاره عبید صاحب د نوره ملګري چا چې زده وي یوه شریکه زمزمه به وکړو اجازه دو انشاءالله بس هغه کې زمزمه به تاسې زمزمه خو کړای شئ خیر زه خپله سندرغوړی یم زه خپله زده کړم بیا به داسې وکړو دوستانو چې د زمزمې نه مخکې یو چاکچاکې ته وکړئ کډې به چرته ګرځوینه د باران شپه ده په بیابان شپه ده د مسافرو کډې به چرته ګرځوینه د باران شپه ده په بیابان شپه ده د مسافرو وطن د سرو سرو ګلونو باغ دی وطن د سرو سرو ګلونو باغ دی د مسافرو پکې نشته نصیبونه د باران شپه ده په بیابان شپه ده د مسافرو کډې به چرته ګرځوینه د باران شپه ده په بیابان شپه ده د مسافرو پردی وطن وطن ته مې زړه نشي پردی وطن وطن ته مې زړه نشي نصیب روان دی لاس بندي ورسره زما د باران شپه ده په بیابان شپه ده د مسافرو وطن بیا بیا مازدیګری دی په وطن بیا بیا مازدیګری دی اورې لالی د سترګې چاته واړه ما د باران شپه ده په بیابان شپه ده د مسافرو کډې
بچرته ګرځوینه د باران شپه ده په بیابان شپه ده د مسافرو که دیدن کړې بیړه راوکه که دیدن کړې بیړه راوکه له آخري کنډه وه غږ دې نه راځي نه د باران شپه ده په بیابان شپه ده د مسافرو کډې بچرته ګرځوینه د باران شپه ده په بیابان شپه ده د مسافرو چې چیرې څه ولمې د تو دای چیرې څه ولمې د تو دای د تیر خورې واک مې زړه نه در کوینه د باران شپه ده په بیابان شپه ده د مسافرو زړګی مې دولې دی چې ته زړګی مې دولې دی چې ته دل خلی ویلوړی یم ړنګه بشمه د باران شپه ده په بیابان شپه ده د مسافر چې دولې کسې چې شی کسې چې دولې کسې چې شی کسې کمو خو کسې زه پناوې لوړه یم د باران شپه ده په بیابان شپه ده د مسافرو پیرا بابا په ډاګي ولا بابا په ډاګي ولا پتا تیریږي دیوانا بابا لزینا د باران شپه ده په بیابان شپه ده د مسافرو کډې بچرته ګرځوینه د باران شپه ده په بیابان شپه ده د مسافرو ډېر زبردست او چک ورته وکړی واقعا چې دغه فضا دغه سیمه دغه ساحه یعنی داسې یو ضرورت و که نه به برزادران چې دا رقم ته زمزمه پکې شوې وه زموږ خپرونې ته یې رنګ ورکړ عابد صاحب سلامت اوسئ د ملګرو همکاري هم لږه زیاته وه ډېره ښه همکاري وکړله بلکل کورونه نو دوستانو داسې کوو چې زموږ خپرونه به روانه وي تاسې یو څو نور تصویرونه هم در سره وګورئ او د خپرونې بله برخه هم له تاسو سره شریکوو دوستانو برنامه روانه ده تاسې را سره ولیدل چې خپرونه مو یو ځای کې پیل کړه او بیا مو عکسونه هم ولیدل زمزمه هم پکې وشوه د خیره سره مشترکه زمزمه او عابد صاحب او بیا مو تصویرونه ولیدل اوس نو راغللو هغه مهم ځای د برنامې دغه دی لکه مهم ځای دغه دا وریجې په غوښه کې پخې کړي دي نو نه پوهېږم چې څه رقم ذایقه به اشته دې څنګه ده اشته وږې شوي خو په دا رقم وږي وي چې بیخي پوښتنه ما که هر څه وپېښتو چې دغه د اشپزي چا وکړه د خیره سره نو نن په کمره کې کرامات را سره همکاري کوي دوستانو بس را ورسېدو ځوانه سلام دې ورسېږي چا سره وغږېږي خیر بخیر یې شکر دی الحمدلله لکه چې نه غږېږي ها دا ویل نه غږېږي زه لږ مریضي لرم ځکه نه هغه دې ته ښیم هغه نوم دې چی ده اشپاز دی اشپزي چا وکړه اشپزي دغه دوه دي اشپزي تو کړی دو اول مې را مخکې کېږه زه خو یم چې دا دې څومره سختې د وریجې سوي دي دا چی دي ولا لږ وس ورسه بیړه ما میگم داسې په چکر وتلی داسې مو خو ټوکه وکړه تو خو رښتیا ومنه نه خو خامخا بګیره دا څه رقم وریجې دي لږې د لیدونکو ته وښیه او په دغه ځای کې په دغه دا کوم خوراک ده دا روش ده روش ده پوسه په ورولوړه یو خدای د خیر وکړي زه وایم چې چاته وایي چې وري دسترخوان ته یې رسوي بس صحیح خبر ده ښه خبره ده وړی
ډېرې خو راجنګ کول کېږي غار دی نو فکر کوم هغه ملګری چې دا عابد صاحب دی لږ سوړه نیوله ده موسم لګي یخ دی دوستانو سړه خو اوس لګي سوړه شته بالکل شته نو بس دوستانو تاسې ګورئ چې کسان اخته دي د خیره سره ملګري دي بس آباد وي دلته د دوی میلمه پالنه هم ډېره زیاته ده او په داسې غرنۍ سیمه کې په داسې ښایسته ځای کې ښکلي ځای کې نو دغه دیګ بزون ته جلا مزه وکړي بالکل ښه مزه به وکړي اول خو تاسو دا تاسو ټیم ته خیر راغلاست وایو چې دلته منطقې ته تاسو راغلی دا زموږ دپاره ډېر د فخر خبره ده او بل تاسو ته هم بس دومره تیاري کړې ده خبر نه شئ یعنی هر شی چې ته ویري چې هر شی چې تیار وي هغه دی هغه دی یارو بس سلام او خوشحاله لره موږ پیسو کړاکه دې سره مننه الله مې ذات ځکه دلته لوږه ډېره ده هر شی مزه هر شی مزه کوي لیدونکي ونه یې چې داسې ګاډ واډ سره درېږي خو دغه ساحه دغه راګام ته ده که نه یو نیم زجګ یو نیم ټیټ که نه بالکل برنامه هم دغسې شروع کړي دو دوی خو ماشومانو سره ولته وغږېدو هر څه یې دوستانو چې زه تاسې نه دغه دسترخوان هم ووینم د خیره سره نو دغه فضا د منظر عابد صاحب ډېر ښکلی معلومیږي ما خو مخکې دا خبره تاسو ته وکړله او مخکې څه دا خبره مې درته وکړله چې په غراییزه منطقه کې سړی ډېر وږی کېږي ځای چې داسې نه چې تر ماښامه یو وارې بیا هم دا د 15 بجې شوې د خیره یو وارې به بیا هم تر ماښامه پورې به یو وارې بیا هم خوراک وکړو بالکل د خیره سره نو دغه ځای کې بس نو موږ دسترخوان ډوډۍ خوراک چې خوک آماده کېږي په یوه ډېر ښکلي منظر کې په یوه ډېره ښکلې ساحه کې دا ملګري به ټول بس نو کیني د خیره سره لکه چې دسترخوان هېر شوی ده که نه هېچا نه هېر شوی ده دغه ځای کې د چمن کې اوې ته کېنېستلی شو دوستانو تاسې برنامه را سره ګورئ په زړه پورې روانه ده ځینې تصویرونه درته ښایو دوستانو د پکتیا ولایت د ګرد څړی د سروخیلو سیمې د بوسپې په یوه سرسبزه سیمه کې چې دا شیبه موږ یو د ګل پینګه سیمه ده دلته زموږ برنامه عابد صاحب سره راټوله شوه د خیره سره بالکل هغه چې دې پسې یوه ټپه هم رایاد شوله چې اخري مکې د ځوانانو مجلسونه ډېره مزه ډېره خوندونه چې دلته په دې سیمه کې وو ما نه دي لیدلي نهایت زیات خوند یې وکړو ملګري هم ډېر آباد ډېر تکړه او ډېر په میلمه پالنه باندې پوه کسانو د سیمې انځور یې هم دنیا ته وښودو بالکل زموږ دلته ډېره زیاته قدرداني وکړه له تاسو ټولو ډېره زیاته مننه کوو خوشحاله اوسئ ډېره مننه سول پیام کارکوونکي نه ډېره مننه چې دلته راغلئ ما زحمت مو وباسو بس تاسو نه ډېره مننه دی پرې ښه چرچا کوئ نو بیا به هم دلته راځو د خیره سره د اختر د نوي کال او یا په نورو مناسبتي ورځو کې به دې ته ورته په زړه پورې خپرونې جوړوو د خیره سره او بیا به هم دا ډول په غرنیزو سرسبزه ښایسته او زرغونو سیمو کې ستاسې لپاره په زړه پورې برنامې جوړوو برنامه کې عابد صاحب هم را سره و زموږ ډېر خوږ ملګري کرامت زادران په عکاسي کې بیا را سره همکاري وکړه دنه باید ځانګړې مننه وشي که نه بس په دې یوه ښایسته ښکلې رنګینه او له ښکلاګانو څخه ډکه سیمه کې زموږ برنامه سره راټوله شوه هیله ده چې تاسې به خوند او رنګ ترې اخیستی وي تر بیا ښې شبې د خدای په امان